نیکې هیلې خوشحاله اوسئ. درنو خوږو ملګرو، ډاکټر ولید یم. نن به له بایننس څخه میګاپرو ته د پیسو د انتقال لنډه طریقه در وښیم، په لنډه توګه سره. البته لومړی راځو فنډ ډیپوزیټ والیټ، یعنې هغه ځای چې له هغه څخه موږ میګاپرو ته د ادرس اخیستلو لپاره ادرس اخلو. کلیک په فنډ والیټ باندې کوو. بخښنې سره چې ما ټلیفون بار بار پښتو ته وړي. په لومړي سر کې دې ساحې ته راځو، هغه ساحه چې هغه کې کرنسي انتخابېږي، چې کومه کرنسي موږ له بایننس څخه لیږو. ERC شل USDT انتخابېږي، هغه موږ لیږو. موږ ته له بایننس څخه موږ $550 انتقالوو. نو دلته به هغه اندازه ورته ولیکو، کومه اندازه چې موږ غواړو راورسېږي. دغه ساحه کې 540 ځکه انتخابوو، داسې کنورټ کې چې هغلته 549.450 جوړ کړي. 549 ځکه جوړوو، مجموع یې موږ سره $553 د بایننس فیس ده، چې له هغه پرته 549 میګاپرو ته راسي. اوس به نو راسو دغه ساحه به کلیک کړو، پروسیس ټو پی، او کومې ساحې کوم لینک چې موږ مخترع کړو دغه سور لینک به کاپي واخلو، دغسې به کړو، سلیکټ به کړو، کاپي به واخلو. البته دلته به یو سکرین شاټ ځکه واخلو ځینې وخت د ثبوت لپاره موږ سره باید دا وي چې موږ کوم ادرس ته او په کوم رقم سره ویډرا کړي. د دې مې یو سکرین شاټ واخیست. دلته اوس موږ ته ښیي چې ERC شل باندې موږ 549.450 ویډرا کوو. راځو بایننس ته. په بایننس کې والیټ ته راځو، دې ساحې ته بیا سپاټ انتخابوو، بیا ویډرا انتخابوو. په ویډرا کې $553 اوس باید موږ انتخاب کړو. سینډ بیا کې څه شي په بخښنې سره موږ یو 40 دقیقې نور هم بندیز لرو چې موږ ویډرا نشو کولی. وروسته به بیا دغه ویډیو زه سکیپ کوم، او وروسته چې بندیز لري چې بیا یې لیږم. تکمیل کنم. تراوده ما تلفون بخشش باشه करेंगे है व्हाट चीज बुक फोन नंबर पासवर्ड 15 تاتيا بس قدام قرار است. دلته خپل چې شی ورته ویریفای کوو، نمبر او ایمیل نمبر سبمیټ وکړو. دلته هسټري وکړو، هسټري